حضرت دحیتا بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دو څادرونه قبطی څادر راغلی دو د کپڑے راغلی وتا پاغي کې یو کپڑا یو څادر ما ته راکړو ما ته ویل دي دا دو ځکه یو سی نزان تا کورتا جوړه کا کرتی وغیرہ جوړه کا او بل خپل بیبي ته ورکا چې هغه نه آلو پټا پونړې ټیکرې ته نه جوړ کی او استعمال کی چې کله زه روان شوم نو بیا راته نبی اسلام आवाज وکړو ما ته ویل چې خپل بیبي ته وایا چې دې کپړې نه لاندې بل کپړه واشي چې دا هغه نه خپل ویختان د سر ویختان وغیرہ جسم وغیرہ ښکارا نشي. دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث ته خبره موږ زده کړه چې زنانه به داسې جامې داسې کپړې داسې لوپټه نه استعمالي داسې ټیکرې به نه استعمالي چې هغې نه بدن ښکاري د سر ویښتان دې ښکاري ځکه د ښځې ټول بدن عورت دی او د ښځې د سر ویښتان به دا به په مانځه کې هم پټ وي که په مانځه کې د سر ویښتان ښکاره کېدل لمونځ یې نه کېږي لکه نور بدن چې ښکاري نو داسې جامې به نه استعمالي داسې کالي کپړې به نه استعمالي چې د هغې نه بدن ښکاري یا چستې وي بدن ته ښکارېږي د بدن هر یوه عضوه ترې نه ښکاري. نو دې وجې نه موږ او تاسو سړی وله پکار دي چې خپل زنانو ته داسې جامې وانه خلو چې هغې نه نرۍ وي بدن ته ښکاره کېږي یا د سر ویښتان ته ښکاره کېږي یا کور کې زنانه داسې جامو ته پرېنږدو چې هغې نه ویښتان ښکاري بدنونه ښکاري مټې ښکاري پتنونه ښکاري پونډې ښکاري کلک ورپورتې نښتې وي هر یو اندام ته نه جدا جدا ښکاري داسې جامو ته خپل زنانه مه پرېږدئ دا د الله حکم دی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم دی. د دې وجې نه چې چېرته هم اسلامي حکومت وي اسلامي بادشاه وي په هغه دا لازم ده چې خپل رعیت دې طرف ته متوجه کړي چې زنانه باریکې جامې باریکې کپړې او وغیره هغه استعمال نه کړي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.